هندوستان له امنیت شورا څخه هندوستان ته د امیر خان متکی د سفر د اجازه غوښتنه وکړه. سلامونه ستړي مشه، وخت مو په خیر. پام وکړئ د یاران ټي وي یوټیوب چینل څخه د نن ورځې تازه او مهمو خبرونو ته. هندوستان د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو له کمیټې غوښتي دي چې امیر خان متکی ته اجازه ورکړي څو نوې ډیلي ته سفر وکړي. نوې ډیلي ته د اسلامي امارت د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متکی د سفر د لغوه کېدو په تړاو د راپورونو تر خپرېدو وروسته هندي رسنیو د سرچینو په حواله راپور ورکړی دی چې دغه هیواد د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو له کمیټې غوښتنه کړې ده چې د افغانستان اسلامي امارت د بهرنیو چارو وزیر ته هندوستان ته د سفر لپاره معافیت ورکړي. د دغو سرچینو په وینا هندوستان په رسمي توګه امیر خان متکی ته بلنه ورکړې ده چې د روانې اونۍ په پای کې دغه هیواد ته سفر وکړي او اوس د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د وروستۍ پریکړې په تمه دی. د راپور په یوه برخه کې راغلي یوې سرچینې وویل چې نوې ډیلي د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر د سفر لپاره ټولې لوژیستیکي او ډیپلوماتیکي تابعیاوې بشپړې کړې دي. اوس موږ د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د سفر کمیټې د پریکړې په تمه یو. کله چې دا پریکړه ترلاسه شي د سفر دقیقې نیټې به وروستی شي. په کابل کې یو لوړ پوړي چارواکي هم وویل چې د هندوستان بلنه ترلاسه شوې ده او ټاکل شوې ده چې د بهرنیو چارو وزیر د دغې اونۍ په پای کې هندوستان ته سفر وکړي په دې شرط چې د سفر اجازه صادره شي. د سیاسي چارو شنونکی معین ګل سمکنای وایي د ملګرو ملتونو امنیت شورا طبیعي ده چې د لویو هیوادونو تر اغېزې لاندې وي. موږ د هغوی ځینې غوښتنې نه دي منلي او همدا لامل دی چې هغوی پر موږ فشار راوړي. د افغانستان اسلامي امارت باید هغه غوښتنې ومني چې د افغان ولس په ګټه دي، ځکه که داسې ونه شي دغه فشارونه به نور هم زیات شي. د دغه راپور له مخې د اسلامي امارت د بهرنیو چارو وزارت ځینو سرچینو هم امیر خان متکی ته د هندوستان لخوا د بلنې ورکول کېدل تایید کړي دي او زیاته کړې ده چې ښاغلی متکی د امنیت شورا لخوا د سفر د معافیت صادرېدو ته په تمه دی. تر دې وړاندې هم د اسلامي امارت د بهرنیو چارو وزیر ویلي و چې د روانې زیږدیزې میاشتې په لومړیو کې به اسلام آباد ته سفر کوي، خو د نامعلومو دلایلو له امله دا سفر ترسره نه شو. د سیاسي چارو شنونکی سالم په دې اړه وایي هغه کمیټه چې د امنیت شورا د بندیزونو مسؤله ده اوس یې مشري د پاکستان په غاړه ده او څرګنده ده چې هغوی په دې برخه کې هیڅ ډول کمښت نه کوي، بلکې غواړي اسلامي امارت انزوا ته کش کړي او امریکا هم په یوه یا هم بله بهانه په دې کې ښکېله ده. د راپورونو له مخې که د ملګرو ملتونو امنیت شورا د سفر معافیت صادر کړي د اسلامي امارت د بهرنیو چارو وزیر به د روانې اونۍ په وروستیو کې نوې ډیلي ته سفر وکړي.